دا په بلخ ولایت کې هغه زربستریز د معتادینو د درملنې کمپ دی چې د زرګونه کورنیو هیلې ورپورې تړلې دي. له دغه کمپ څخه نن تقریبا 200 کسان د روغتیا موندنې وروسته فارغېږي. دغه راز د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته سپارل کیږي. د یاد وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به د دوی سره هر اړخیزه همکاري کوي او په دویم پړاو کې به 1500 کسانو ته د کار زمینه برابروي. د کار او امور اجتماعي وزارت هڅه کوي چې په ټول افغانستان کې همدارنګه مراکز خلاص کی او په ځنونو کې چې نن موږ دا د دې شاهدان یاستو چې د بلخ ولایت چې د شمال یو مهمو ځنونو کې ده منګه د هغو محتاجو دپاره چې هغه صحت یافته سوي دي او منګه ورته د حرفو زده کړو په 5 حرفو کې 200 شاګردانو ته نن د دې افتتاح کوو. دا ډېر د خوښي ځای ده. الحمدلله چې د افغانستان اسلامي امارت هغو مظلومو خلکو په خدمت کې چې هغه په جامعه کې او هم په خپل فامیل کې په خلکو باندې بوج و. بل لور ته د بلخ زربستریز حوزوي کمپ مسؤلین وایي کوم کسان چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړي په 15 بېلابېلو برخو کې به تر 6 میاشتو په عملي توګه حرفوي زده کړې کوي. مسؤلین دغه راز زیاتوي چې تیر 1404 لمریز کال کې له 10,000 څخه زیات ناروغان راټول کړي او له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته استولي دي. د دوی په خبره اوس هم له 1000 تنو زیات له درملنې لاندې دي. نن معین صاحب د کار امور اجتماعي راغلی و چې تاسو ولیده نو 200 شاګردان د حرفې بخش ته افتتاح کړل چې 6 میاشتې به دوی ته درسونه ورکړل شي په 5 قسمتو کې چې بیکدوزي، بوددوزي، سامانالات برقي او خیاطي. نو د اوله دوره وه، دومه دوره بیا 1500 کسه کېږي. نو اوس فلحال موږ په کمپ کې دلته د 1000 نه لوړ تعداد کسان لرو تداوی لاندې. موږ په تیر کال کې په 1404 کال کې چون چې د یو کال کېږي دلته یم موږ تر 1000 کسانو زیات فارغین لرو. تر 1000 زیات کسان هم جمعولی ده. فلحال هم ته 1000 کسانو نه زیات کسان د درملنې لاندې دي. په نشه توکو روږدي ناروغان چې بیا یې ژوند ته هیلې راژوندی شوي خپل احساس داسې بیانوي. ما از امارت اسلامی شکر میکشیم که همینجا آورده ما مردم از بیکاری و دربدری دمی عمل آغشته شدیم. حال شکر صحتمند هستیم، پاک هستیم. همین منظم همین کاری که برای ما مردم منظم کرد از اینام شکرگزاری میکنیم که همینجا آمدیم یک چند وقت حالی از 3 ماه یا 2 ماه تیر کردیم. از این بعدش هم که 6 ماه است ما تیر میکنیم که یک درس یاد بگیریم، یک کار شغل یاد بگیریم. این کلان از دمی بیکاری دمی بلا گرفتار میشیم. فقط از اینجا که بخیر برآمدیم دیگه حتما یک شغل را که خود میبریم دیگه از این کوچه و بازار از این عملای خراب دست میکشیم بخیر در کار حلال شروع کرده نفقه و روزگار حال و اولاد بسیار بنفع ما این است که از کوچه و بازار از ولگردی دیگه میبراییم بخیر دیگه در یک کار و کسبه حلال خود شریک کرده در حال فامیل خود ما نفقه و روزگار حلال میبریم. د بلخ زربستریز حوزوي کمپ هڅې ښیي چې د نشه توکو پر وړاندې مبارزه یوازې د درملنې په محدود چوکاټ کې نه ده پاتې بلکې د حرفوي زده کړو له لارې د ناروغانو د بیا ادغام او ځان بسیاینې زمینه هم برابروي. د مسؤلینو په وینا د زرګونو کسانو درملنه او بیا خپلو کورنیو ته ستنېدل دا ثابتوي چې که لازم امکانات او دوامداره پاملرنه موجوده وي نو روږدي کسان کولی شي بیرته سالم او با عزته ژوند ته راوګرځي. ثابت خان انځور د البرز نشراتي څانګه مزار شریف.